حنین ته روانو صحابه کرام او پیغمبر صلی الله علیه وسلم د یو ونه راله تکه شنه ونه او غټه ونه او دغه ونې ته ویل کېږي ذات انواط د دې ونې نوم څه ذات انواط عربو به چې لکه و مشرکینو دې ونې ته به اسلحې ځوړندولې وی کومه اسلحه چې په دې ونه باندې ځوړنده شي نو هغه اسلحه کې به څه برکت او دلته به څاروي ملالول او د دې په خوا کې به منجوریم کوله ناس به دا د مشرکانو مشهوره ونه نو کله چې د لښکر د مسلمانانو په دې ونه باندې تېرېدو هغه کسان چې کوم تازه تازه اسلام قبول کړی او جاهلیت نه له راوتي نه و هغه ووی یا رسول الله ای د الله پیغمبر اجعل لنا ذات انواط کما لهم ذات انواط یا رسول الله داسې یو ونه موږ له هم جوړه کړه که نه دا اوس وګوره د هغوی سره ښکلې ونه ده اسلحې ورته اچوي د برکت دپاره نو یا رسول الله یو ونه که ته زموږ دپاره جوړه کړي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته الله اکبر تعجب یې وکړو قلتم والذي نفس محمد بيده كما قال قوم موسى لموسى تاسو دې خبر وکړه لکه څنګه چې موسی علیه السلام قوم بني اسرائیل هغه ته ویلو اجعل لنا الها كما لهم الهه کله چې موسی علیه السلام بني اسرائیل روان کړو او روان شو نو په لاره کې په یو قوم باندې تیر شو چې د هغوی څه بوتو او هغوی ورته پراته منجوري کوله عبادت یې کو نو دې بني اسرائیلو موسی علیه السلام ته وویل وی موسی زموږ دپاره هم داسې یو بوت جوړ کړه که نه نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې کې صحابه کرامو ته وویل کومو چې دا خبره کړې وه وی تاسو هم هغه خبره وکړه انها السنن یقینا دا طریقې دي د پخوانو لترکبن سنن من کان قبلکم سنة سنة تاسو به یقینا په دې امت کې داسې خلک شته چې هغه به د پخوانو په لار روانېږي قدم په قدم به د هغوی په لار ځي یو حدیث کې راځي صحابه کرام وایي یا رسول الله یهود نصارا یادې که څوک یادې نو نور څوک یادومه او په دې باندې موږ تفصیلي خبره کړې وه د قیامت په علاماتو کې د قیامت په علاماتو کې یو نښه موږ دا ذکر کړې وه چې دې امت کې به خلک بعض خلک د یهودو نصاراو په لار روان شي نو دې کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وګوره وایي تاسو ما هغه خبره وکړه کومه چې بني اسرائیلو کړې وه نو دې ځینې ښه واضح شو چې لا دوی زړونو ته ایمان پوره نه یې کوشوی او که ایمان پوره کوشوی بیا به دا خبرې کړې وي بیا یې نه کولې بله مسله پیغمبر صلی الله علیه وسلم په هغوی باندې د کفر ټاپه ولګوله دا چې زموږ د هغې د کورني مفتیان ها ونه د مشرکانو د بشانه د مشرک زویه کافری حلالې که مړې که دا مرتد دی په اسلام نه دی پوه نه ګوره د تکفیر دپاره خپل شروط دي خپل موانع دي هغه شرطونه چې موجود دي او کوم چې موانع دي چې دا نه وي هلته دا سړی کافر کولی شي هم ستا کار نه دی د چا کار دی د علماو او د علماو عام علماو کار نه دی د کوم علماو ربانیین علماء الله ولا علماء عالم خو خلق هر چا ته عالم وي چې دوه ټکي وله ورځي خلک وایي دا مولا دي موږ هغه علما یادو چې قرآن او حدیث باندې پوهېږي د هغوی کار دی یو سړی کافر کول نه کافر کول او نن سبا د عوامو سره دا ټاپې دي د عوامو سره او بل خصوصا د یو څو قسمه خلک په دې فتوو کې ډېر ګرم دي یو چې نوی نوی ورته الله هدایت وکړي لکه بېدینۍ او څه شي دینداره شي دا د فتوو مشیني دویم چې په مدرسه کې په دې اولنو درجو کې سبق وایي دا ډېر ګرم وي ځکه چې دی یو دوه کتابه ځان سره ویسي ترخ کې که نه لکه اوس مدرسې ته روان دی ځان سره دوه کتابه راغوستي ته سوچي چې یاره زه خو د زمانې شیخ الاسلام ابن تیمیه یم ځکه چې ما سره دوه کتابونه ترخ کې دي نو بیا چې ورته ووایي چې یاره پلانی سړی د کافر دی مرتد دی هلته خو دی یو ټکی کتلی نور خو دی د مسلو نه نه خبره که نه لکه اوس ګوره یو مسله ده یو سړی راغی
په جامعه کې مدرسه کې داخل شو، هلک داخل شو، جنۍ داخله شو، د استاذ نه یو مسله واورېده چې دا مسله داسې ده، بس دقه یې واورېده. دی چې راوځي بهر وایي څوک چې د دې مسلې خلاف کوي هغه بدعتي دی، جاهل دی، مشرک دی، مرتد دی، زندق دی، او دا خبرې شروع. هلته دی هغه شیخ خو ته مسله مختصر بیان کړه، دا جاهل له د دې نه خبر هم نه دی چې دا مسله اختلافي ده. په دې کې خو غټ غټ علماو اختلاف کړی، نو ته چې پلانی زندق دی او بدعتي دی او جاهل دی او خر دی او دا دی او دغه دی، دا خو ته په غټ غټو د امت په غټو علماو دې فتوې راواچولې، د څه د لاسه؟ د کم علمۍ د لاسه. نو ځکه علما وایي څومره چې علم ډېرېږي دومره سینه پراخه کېږي، څومره چې علم ډېرېږي دومره څه سینه پراخه کېږي. لکه اوس ګوره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوا ته هغه ځوان راغی، وی یا رسول الله اجازت راکړه زنا کوم، اجازت راکړه څه کوم؟ هغه ورته څه ووایي؟ وی راشه دې خوا راشه، کښېنو په دې سینې ولا لاس کې خو بیا ښه په ارام پوه کړو. او چې داسې نه غونته کې علم یې شروع کړی او یا دینداره شوی ده ته داسې ووایه یو کس راشي ودې زنا کوم، ها او بس ته د اسلام نه وتی ختم، ته مرتد شوی ډارېږه. وایي ته وګوره نور وایي بېدیني څه ته وایي، نور کفر څه ته وایي، وایي هغه ښه په ارام وایي چې زه څه کومه؟ زنا کوم. نو دی غریب نه دی خبره، د حکمت نه، د طریقې نه او د علم نه. نو ځکه څومره چې د علم ډېرېږي نو دومره به د سینه پراخه کېږي، او دویم څومره چې د علم ډېرېږي نو ځان به راته کم علمه ښکاره کېږي. لکه اوس یو سړی دی درس کې کېناستو، یو کتاب یې ووي، هغې نه فارغ شو، بل کتاب یې شروع کړو، په کتاب کې نوي نوي مسلې راغلې. نو ده ته پته ولګېده چې یاره زه خو علم کې څه یم، ډېر شاته یم، وګوره دا ماته نه دي معلوم. علم یې ډېر شو نو پته ورته ولګېده چې زه ډېر شاته یم، بیا بل کتاب شروع کړو، بیا بل بیا بل، او داسې غټو غټو مسلو ته لاړ، او د دې غټو علماو هغه علم یې ولیدو، نو ځان ورته ډېر کمزوری ښکاره شو. نو په ده کې دننه عاجزي هم راغله، او دا خبره هم زړه ته پرېوته چې زه په علم کې څه یم، کمزوری یم. کوم سړی چې دې ولیدو چې فتوو کې ډېر ګرم وي که نه، نو د دې سره علم نه وي، دا خبره په زړه باندې ولیکه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې کې په دې صحابو باندې د کفر فتوا نه ده لګولې. ولې؟ ځکه چې په دې مسله نه و پوه، په دې مسله باندې هغوی نه و پوه. اوس یو سړی پوهه دی او دا خبرې کوي، نو بیا د کفر خبره ده. دا قسمه خبرې کفریې دي، خو کله یو انسان معذوره کېدی هم شي په دې کې. لکه اوس یو سړی دی چا پې ټوپک کېښو چې ته ووایه چې بوتانو ته سجده لګول جایز دي، یعنې وجن هم دی، او هغه ووایي چې بوتانو ته سجده لګول څه دي؟ جایز دي. دی کافر شو؟ نه دی کافر. نو ځکه به ډایرکټ کافر کښې نه، د کفر دا فتوې ستاسو کار نه دی. ګورې دې کې ډېرې خبرې دي، دا سړی کافر کېږي که نه، شروط شتي که نه، موانع پکې شتي او که نه، دا ټولې خبرې به ګورې. د هغې نه بعد بیا ډېر د علم خاوندان چې د هغوی دا فتوې بیا د هغوی دپاره بیا دا فتوه ورکول دي چې هغوی ورکړي.